عزیزو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، امید دی روغ جوړ خوشحاله او بریمن به وئ. بیا هم ستاسو چوپړ کې یو هغه کورنۍ چې ځپل شوي وي، ژوند یې له ستونزو، کړاوونو او مشکلاتو سره مخ و. دوی د کور سرپناه نه درلوده. هغو کورنۍ سره له وطن لرې یوه مسافره خور حبیبې اشنا خورکۍ کومک کړی دی. هلته یې له ورونو یو څه فنډ راټول کړی دی. نو نن دغه د دېرشو کورنیو لپاره توضیح لرو. نو خصوصي ځوانان هم راسره دي، صوفي صاحب او لکنوال صاحب. نو لکنوال صاحب تاسو هم هغه د ځوانانو په نمایندګۍ باندې څه ویل لرئ کور حبیبه اشنا ته؟ ډېره زیاته مننه کور ودان د دغه خور نه چې د خوستیو له هغه زلزله ځپلو کورنیو لپاره یو څه اندازه مرسته رالېږلې ده. نن عملاً تاسو ګورئ چې دغه مرسته هغه مظلومو بیچاره خلکو ته تقسیمیږي د خوستیو ځوانانو په حضورداشت کې. موږ ډېره زیاته مننه کوو او تر څنګ یو ځل بیا د ټولو مسافرینو نه غوښتنه لرو چې په داسې حساسو شرایطو کې په دې سختو شپو ورځو کې چې څومره کولی شي هلته مرستې راجلب کړي او تر خوسته بلکې د افغانستان د مختلفو ولایتونو لپاره چې ستونزې وي، مشکلات وي، زلزله ځپلي وي، سیلاب ځپلي وي، د دې لپاره مرسته راولېږي او د دوی سره کومک شوی. ډېره زیاته مننه لکنوال صاحب. صوفي صاحب تاسو هم راته وغږېږئ، د نن ورځې توضیح باندې وغږېږئ. څه ډول مو سروې وکړه او دغه خلک مو څه ډول انتخاب کړل؟ ډېره زیاته مننه همت صاحب کور دی ودان. تاسو هم ډېره مننه، زحمت مو ایستلی دی او خاصتا د حبیبه اشنا کور څخه ډېره زیاته مننه چې په دې دغه کې ډېر کومک او زحمت کړی دی. دغه یوه یو 2 روپۍ راجمع کړي، پیسې راجمع کړي، دې بېوزله غریبانو ته رالېږلي. نو موږ خو عملاً لاړلو 2-3 ورځې لکنوال صاحب شاهد دي چې موږ سروې کوله، دغه خلکو معلومول چې څوک زیانمن دي، طبیعي پېښو چاته زیان رسېدلی، د ټولو ولس پرې پوهېږي چې طبیعي پېښې په خوست کې اوس هم دا ډېرې زیاتې دي. نو همدغه خلک مو دغه کړل، په لیست کې واچول او دغه د نن مو توضیح وکړله. خوشبختانه الحمدلله نن دېرش کورنیو دغه زمینه مساعده شول او دغه توضیح ورکړه. نو ډېره زیاته مننه صوفي صاحب. قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ لکه څه ډول چې صوفي صاحب او لکنوال صاحب یادونه وکړه. هېواد کې ډېر سخت اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. ډېری داسې کورنۍ دي چې سرپرستي مېرمنو ته ور د غاړې ده یا ماشومانو ته ور د غاړې ده. هغوی دا توان نه لري چې کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي. نو ستاسو هېوادوالو نه دوی غوښتنه کوي او بار بار یې دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته د یوې ډوډۍ لپاره که چېرې دوی موږ سره کومک وکړي نو دوی به خپله افغاني وطني او انساني دنده سرته رسولي وي. خلک په رښتونې معنا سره وږي دي او دلته د ژوند د ټولو سهولتونو بې برخې شوي دي. نو خپرونه هم پر همدې ځای راټولو. وروستیو کې بیا هم د خور حبیبه اشنا ځانګړې مننه کوو چې له وطن لرې مسافره ده، خو بیا هم ځپل شوي او بېوسه بېکسه یتیمان افغانان په زړه کې دي او دوی نه دي هېر کړي. دوی سره یې مرسته وکړه. ځانګړې مننه کوو. کور دې آباد وي، ښاد آباد او بریمنه دې وي.